سلام مینوالو. هستي ګل عابد وایي که کرکټ بورډ په ما ریزه ونه کړي نو زه په کرکټ بورډ خامخا ریزه کوم. نور په دې ویډیو کې له موږ سره وګورئ، خو له هغې وړاندې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو ټولې ویډیوګانو مو تر تاسو په سمه توګه در ورسیږي. هستي ګل عابد په خپل تازه فیسبوکي پوسټ کې ویلي دي چې که کرکټ بورډ څارنوالۍ ته عریض نشي زه څارنوالۍ ته عریض کېږم. د خپل ځان د سپیناوي پوښتنه کوم. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې کرکټ بورډ یو خبر خپور کړ چې پکې ویلي وو هستي ګل عابد د 2018 کال د غازي امان الله خان په سیالیو کې درغلي کړې او فساد یې کړی دی او د لوبغاړو د میچ فیسونه یې خوړلي دي. خو هستي ګل عابد په خپل تازه پوسټ کې ویلي چې له هیڅ کومې دسیسې ویره نه لري او که کرکټ بورډ څارنوالۍ ته عریضه ونه کړي دی عریضه کوي او د ځان پوښتنه به کوي. همدارنګه نوموړي د کرکټ بورډ کارکوونکي د ټامیانو او د غلو په نوم یاد کړل. نوموړي ویلي دي که ټامیان او غله کامیاب شول نو بیا به ورسره شخصي حساب کوم. حکومت او څارنوالي باید د کرکټ بورډ د تیرو 10 کالو حساب کتاب د کرکټ بورډ له مشر نیولې تر څوکیدار پورې وکړي. کرکټ بورډ خپل سیستم لري او هر څه په سیستم کې موجود دي. ډر باید پټ نشي. نوموړی وایي که د کرکټ بورډ د سیستم مطابق پر ما 1 روپۍ هم واوښته نو زه په بدل کې 1 میلیون روپۍ ورکولو ته تیار یم. همدارنګه هستي ګل عابد د لطف الله ستانکزي په اړه لیکلي دي چې لطف الله ستانکزي د هیواد نوم او کرکټ ته ډیره لویه ضربه رسولې ده. نوموړی دوبۍ ته بلیک لیست و او له همدې امله د کرکټ نړیوالې وسایي شورا په غونډو کې ګډون نشو کولی. نوموړي د خپل ځان د دبدبې لپاره هر رنګه چالاکي وکړه خو کامیاب نشو. معاش یې خپل ځان ته په خپله ټاکلی و. نوموړي 3,65,000 افغانۍ معاش ځان ته ټاکلی و. همدارنګه سکرتري چې د ښځې ورور یې دی د هغه ته یې هم تر 1 لک پورې معاش ټاکلی و. اوس لطف الله له دندې لرې شوی دی خو باید لرې نشي. نوموړی باید قضایي ارګانونو ته معرفي شي ځکه 1.5 کال کې کرکټ د نشته سره برابر کړو. خپلې دندې ته یې هر وخت ناوړه او بد چلند استفاده کوله. هر مدیر او افیسر او لوبغاړي سره یې ناوړه چلند کړی حتی تر چوکیداره پورې. د کرکټ ټول روابط یې قطع کړي وو. د مشال په زور کرکټ ته د دې لپاره راغی چې د مشال ښکاره قضیې او کیسې او دوسیې پټې کړي. د اداري چوکاټ په 3مه ورځ یې د کرکټ بورډ نه هغه مولا امام د دې لپاره وشړی چې ورته ویل یې زموږ په پالیسۍ کې مولا او جومات نشته. نوموړي مولا یوازې 10,000 افغانۍ اخیستې. مینوالو یاد دې وي چې په دې ورځو کې د هستي ګل عابد د څارنوالۍ ته د معرفي کېدلو خبرونه ډېر ښکته پورته کېږي خو دا خبر تر اوسه لا رسمي شوی نه دی. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو ټولې ویډیوګانې مو تر تاسو په سمه توګه در ورسیږي. والسلام.